په هغه ورځو کې په یوه بله موقع چې بیا ډېر خلک را جمع شوي وو او ورسره د خوړلو څه نه وو. عیسی خپل موریدان راوغوښتل او ورته یې وفرمایل په دې خلکو زما زړه سوځي، د 3 ورځو راسې زما سره دي او د خوراک دپاره ورسره هیڅ نشته. که چېرې زه دې کورونو ته اوږې رسخت کم نو دوی به په لاره بېهوشه شي، ځکه چې ځینې پکې د لرې نه راغلي دي. موریدانو جواب ورکړ چې په دې خوشي بیابان کې به څوک دومره خلکو له روټۍ ورکړی شي. عیسی هغې نه تپوس وکړ چې تاسو سره څو روټۍ دي؟ نو هغې جواب ورکړ 7. نو هغه خلکو ته حکم ورکړ چې په ځمکه کښېنئ. بیا هغه 7 روټۍ راواغستې، د خدای پاک شکر یې پرې وویسته او هغه روټۍ ماتې کړې او موریدانو له یې د ویشلو دپاره ورکړې او هغې خلکو له ورکړې. د هغې سره یو څو واړه کبان هم وو چې په هغې یې هم شکر وویسته او حکم یې وکړ چې دا هم پې تقسیم کړئ. هغې ټولو خوراک په مړه خېټه وکړ او د پاتې شوو ټوکړو نه 7 لوی ټوکرۍ هم ډکې شوې. خواوشا خلک 4,000 کسانو او د روټۍ خوړلو نه وروستو یې بیا هغې کور ته رخصت کړل او سمدستي د خپلو موریدانو سره کشتۍ ته وختلو او د دلمنو ته علاقې ته لاړو. نو بیا فریسیان بهر راووتل او د عیسی سره بحث شروع کو. د ازمیښت په توګه ورنه څه آسماني نښه وغوښته. هغه د ځان سره یو سوړه سویلې وکړو او وی فرمایل چې دا پیړۍ ولې نښه غواړي؟ زه تاسو ته رښتیا ویم چې یوه نښه به هم دې پیړۍ ته ور نه کړی شي. هغه دې پرېښودل او بیا کشتۍ ته وختلو او د دریاب پورې غاړې ته لاړو. خو د موریدانو نه د ځان سره روټۍ وړل هیر شوي وو. په کشتۍ کې د هغې سره صرف یوه روټۍ وه. عیسی هغې له خبرداری ورکړ او وی فرمایل چې خبردار، د فریسیانو او د هیرودیس د خمبیرې نه ځان وساتئ. هغې په خپلو کې یو بل ته وویل چې دا ځکه چې موږ سره روټۍ نشته. هغه د هغې په سوچونو پوه شو. نو تپوس یې ترې وکړو دا تاسو داسې خبرې ولې کوئ چې ګنې روټۍ در سره نشته؟ ولې تاسو تر اوسه نه وینئ او لا تر اوسه نه پوهېږئ څه؟ ولې ستاسو زړونه تر اوسه سخت دي څه؟ ولې تاسو سترګې خو لرئ خو تاسو وینئ نه؟ ولې تاسو غوږونه خو لرئ خو اورئ نه؟ ولې تاسو ته یاد نه دي څه؟ کله چې ما 15 روټۍ 15,000 کسانو ته ماتې کړې نو تاسو د پاتې شوو ټوکړو نه څومره ډکې ټوکرۍ راټولې کړې وې؟ هغې ورته وویل چې 12. او چې کله مې 7 روټۍ 4,000 کسانو ته ماتې کړې نو تاسو د پاتې شوو ټوکړو نه څومره لویې ټوکرۍ ډکې کړې وې؟ نو هغې جواب ورکړ 7. نو هغه وفرمایل چې لا تر اوسه هم نه پوهېږئ